منګه د کلو او د بانډو لیوني، منګه د غرو د سردرو لیوني، او دغه د ښار د ښاریو وای چې دا هوري بلا څنګه وي خالقه، چې دا هوري بلا څنګه وي خالقه، زه خو دلته د چا حسن لیونی کړم. ملګرو په سوشل میډیا خاص طور په ټیک ټاک باندې یو ویډیو ډیره زیاته وایرل ده، کومه چې تاسو ته دا وخت په سکرین باندې ښکاري. په دې باندې لږه خبره در سره کوم چې ویډیو د چا ده. د پرون نه په راایسته دا ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده. په دې کې چې کومه جینۍ ښودلی کېږي نو د کم مونږ چې کم د هغې سرچ وکړو او هغې مطابق نو هغه ویلی کېږي چې دا یو افغانۍ ده، بل کومه د پښتو یو نشان هغه به درته زه دا ویم چې کومه بولقه چې ده هغه هم په سر ده، او کم چې دی هغه سکیو د هغې له سببه چا ویډیو ریکارډ کړی ده، او هغه ویډیو چې کم دی دونه ډیره زیاته وایرل شوې ده. یعنې په ټیک ټاک باندې تقریبا ما وکتل نو 4-5 کسانو هغه اپلوډ کړله، او په هر په ویډیو باندې تقریبا څه په میلیونونو باندې ویوز راغلي دي. یو ورور پکې لیکلی دی وایي په امریکا کې مې 10 سال وشو خو داسې حسن مې اوسه پورې نه دی لیدلی. نو ډیره زیاته وایرل ویډیو دا ډیره زیاتو خلکو چې کم دی د خپل ټیک ټاک اکاونټونه اپلوډ کړي ده. نو پښتانه چې کم دی هغه ډیر زیات ښکلي دي. زه تاسو ته بار بار په ویډیو کې وایم چې زموږ د پښتنو کم حسن ښایست دی نو په دنیا کې دا زه په دعوې سره وایم چې بل حسن او ښایست دا د چا هغه نشته. نو دغه لنډه شان ویډیو وه، هغې ډیره زیاته مشهوره وه، نو ما غوښته چې هغه هم زه تاسو سره شریک کم او کم حقیقت او د پښتنو کم حسن چې دی هغې نه تاسو خبر شئ. انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو. الله حافظ.